وی عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کولو. نو خپل قوم ورته ویلو چې ته نوي نوي مړي را ژوندي کوې، داسې وکړه چې مونږ ته یو پخواني مړی را ژوندی کړه چې مونږ یقین راشي چې ته رښتیا مړي را ژوندي کوی شي. هغه ورته ویلو چې تاسو یې خوښ کړئ زه به درته هغه مړی را ژوندی کړم. هغوی ورته د نوح علیه السلام یو زوی سام بن نوح هغې قبر ته هغو ته یې وښودل، وی دغه را ژوندی کړه چې هغې 4,000 کاله کېدو وفات شوی. نو عیسی علیه السلام قبر ته لاړلو، هلته الله پاک نه دعا وغوښتله او ویلو کوم باذن الله، د الله په اذن حکم سره پاسه. وی مړی پارتو ګیره او سار ویښتې ټول سپین شوي. عیسی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې تاسو وخت کې خو د ګیره او د سار ویښته نه سپینېدو، څرنګه ستا دا ګیرې او د سار ویښته ټول سپین شوي؟ هغه ورته وایي چې کله تا ویلو چې کوم باذن الله د ځمکې درز وکړو او ډېر هیبته نه د ما سر او د ګیرې ویښته سپین شو، ما ویل کیدای شي قیامت قایم شوی. وایي تا دغه ځنکدن څنګه موندلی و؟ په تا خو ځنکدن تېر شوی دی که نه؟ وی کله نه چې زه مړ یم چې 4,000 کاله کېږي، بیا هم د ځنکدن سختي هغه ترخوالی ما په خولې کې شته.